قرآن عظیم شان دی الله رب العزت په نیز باندې هغه مبارک کتاب د رسول الله مبارک یایي دی قرآن عظیم شان بهتری په نور خبرو باندې دومره ده لکه دی الله رب العزت بهتری په مخلوق باندې. اوس دی رب کریم بهتری په مخلوق باندې به څومره وي؟ دا د موږ تاسې د عقل د دایرې نه بهر خبره ده. موږ تاسې په عقل کې دا خبره نه راځي. قرآن عظیم شان متعلق رسول الله مبارک یایي قرآن عظیم شان دی الله هغه کتاب ده چا چې په قرآن پورې لاس ولګاو، کوم انسان پورې لاس ولګاو، کوم قوم په قرآن پورې لاس ولګاو، دی قرآن عظیم شان په برکت باندې دغه انسان دغه قوم الله عزتمن کوي. او کوم خلق قرآن ته ورشاک العیاذ بالله دغه خلق الله رب العزت بیا بی عزت کوي. نو دی قرآن عظیم شان سره ښه تعلق، دی قرآن عظیم شان سره ښه تعظیم دا ورونه د مسلمان خاصه ده. مسلمان باید همدغه صفت ولري چې هغه په قرآن باندې باید ایمان ولري، د قرآن عظیم شان په زده کړه کې کوشش وکوي، په قرآن کې چې څه زده کړي په هغه باندې عمل وکوي، بلکې د یغو خلکو سره چې هغه د قرآن سره تعلق لري مسلمان باید د یغو سره هغه ډېره ښه علاقه وساتي. ځکه دا طبیعي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیر وخت صحابه کرامو ته وصیت کوي، ورته ای صحابه کرامو چې کله تاسو ته وفدونه د خلکو راځي هغه ګوره تاسو نه دین زده کوي، تاسو باید د هغو سره داسې ګزاره وکوئ، د هغو سره داسې اخلاق وکوئ لکه کوم اخلاق و کومه ګزاره چې ما په خپل ژوند ورسره کوله. محدثین کرام فرمایي له دې حدیث مبارکه معلومیږي چې دغه طالب العلمان د قرآن سره تعلق ساتونکي دغه د مدرسه کې اوسېدونکي خلک دغه د رسول الله مبارک مېلمانه دي. څومره هم چې د خلکو سره ښه تعلق وي ډېر امید د دې خبره ده چې الله په حق راضي شي او رسول الله مبارک هم امید له موږ تاسې به راضي شي. دا واقعا مې ډېره مخکې کتلې تقریبا یو 15 کاله مخکې غالبا د فتح محمد په نام باندې یو سړی ده، هغه دیوبند خواته یو کور ده او وخت په وخت به د خلکو ته ډېرې ښې ډوډۍ کولې. ډېر یو سخي انسان ده چې کوم هغه د علاقې مسکینانو فقراو یغو ته به وخت په وخت ډوډۍ ورکوله. یو وخت کې رسول الله مبارک په خوب باندې ویني، ورته ای فتح محمده ته ډېره ډوډۍ کوې خو ما ته خو دې ورځ هم مېلمستیا ونه کوله. دغه سړی سراجک څه حیران ده چې اوس رسول الله مبارک ته څنګه ډوډۍ وکړم. راغی دیوبند ته، دیوبند اکابرو ته شاته دا خوب ووي، هغه ورته فتح محمد په نام باندې چې هغه ډېر سخي سړی د ډېرې ښې ډوډۍ کوي، هغه مسکینانو فقراو سره کومکونه کوي، هغه ته یې وایي هغه زه یم. وایي ښه نو داسې وکوه نن ورځ ته هغه نیکو خلکو ته چې هغه د نن سبا نیک خلک دي، هغه علما دي، طلبا دي، هغو ته یې ډوډۍ وکوه. د هغه د خپل وس موافق ډېره بهترین ډوډۍ ورته تیاره کړه. د شپې چې پرېوځي رسول الله مبارک په خوب باندې ویني او ورته دعا کوي چې نن خو دې ما ته بهترینه مېلمستیا کړې وه. ولې ورونو د خدای پیغمبر وایي العلماء ورثة الانبیاء، علما کرام چې کوم دي هغه د انبیاء کرامو وارثان دي. الله رب العزت یایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه خلک چې هغه بې علمه خلک دي یو سره برابر چې هغه علما دي؟ استفهام انکاري د علما پوهېږي هېڅکله هم نه دي برابر. نو ورونو موږ تاسو د تعلق چې د موږ سره ساتئ یا د نورو علماو سره ساتي، مشایخو سره ساتو، باید ورونو هغه په دې عقیده باندې وي، په دې بنا باندې وي. دا به د موږ تاسو په علماو باندې الله دې موږ اهل وګرځوي، الله دې موږ اهلیت پیدا کړي. دا فکر به کوو چې دغه عالم دغه فلانکی ما ته د رسول الله مبارک په ځای باندې ناست